یو صحابی نامی دا ضرار رضی اللہ تعالی عنہ. ضرار رضی اللہ عنہ دا غا صحابی دے کہ دا تبوک نہ پاتے ہو اغزان تا واقعہ دا. ضرار رضی اللہ تعالی عنہ دیر آگئے خالد ابن ولید توئی خبر شویم تا لخکر تیارے ورطوی او لخکر تیاروم دشپیتو کسانو انتخاب شوئے دے. شپیتو کسانو کی 45 کسان دا مدینی منوری انصارو. 45 کسان سوگو دا مدینی منوری انصار او 100 کسان پکی مہاجرینو. ضرار رضی اللہ عنہ مبارک راگے ویا ابا سلیمانا خالد بن ولید تے سویل اے دا سلیمان پلارا دا سوی نامی دا سلیمان اے دا سلیمان پلارا زمان مڑن بے اولی کا لارو خیمیتا خولی خوردا رضی اللہ تعالی عنہ خولت ورغی ورطوی اے زمان دا پلار او مور لوری مال دا جنگ زغر راکا مال دور راکا ورطا گوری رو را وڑو کی خور دی بیمار دا اے درارا لخکر لا تیار ندے او تسغری پزان باندے اچول غواری یہ خور باندی لاس کی دا و یا معشوم یو معشوم بیمار باغی باندی لاس کی دا لیکن لاس پہ کی دا تبی نہیں ہو لے دے تمی کلک. ضرار رضی اللہ تعالی عنہ دری سوری قل یا ایوہ الکافرون دری زلی ورباندی علوستو قل هو اللہ احد علوستو دمی ورباندی واچولو ورطوی اے خور اصغر راکا زم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تما حکم کرے چی ماتا رنبے نم اولی کتویم بن لکی وی اے رورا گلی چرو تسغر ورکڑا دوری ورطلاس کی ورکڑا ورطوی اے درارا بے بکل گورو خورتی پسر باندی لاس کی خودلو وید رسول اللہ غلامان چی گل میدان تتلی دی بیاد دنیا دا خلق سرائی چی مخخ شوی دا بیاد دنیا تا ندی راغلی درار خور خوالا پا جڑا شولا ورطوی اے دا آدی او دادا زویا لگ دی مخرا ترا مخا مخ کا جزد مخ اوپی جنما چکل شہیدان خلق رابی لئی نو اے رو رتا پا کما نخبان رابیل کما. عزیزانو اے دو سور لسمی صدی پختونا اے دو سور لسمی صدی مسلمانا تو عمر رضی اللہ عنہ حکم تگورا یرموک تے تیرار لے گلے دے کعب بن مالک لے گلے دے فضل بن عباس لے گلے دے اکرمی لے گلے دے عبد الرحمن بن ابو بکر لے گلے دے عبداللہ ابن عمر لے گلے دے ابا سفیان لے گلے دے خالد بن ولید لے گلے دے دیر صحابی کرام تلی دی دسد پارا لارل دسد پارا دو خبری دی یو دا عقیدی توحید مقابل کی دا صلیبیانو دا عقیدی خلاف دور پورتا کول او دا اغی چا خلقو تا غاخماتون کے جواب ورکول چی چا دا نبوت دا دروغ و دعوی کڑوی. عزیزانو زما دا خکولی پیغمبر لخکر چی پا کم میدان ورغلی بے شانه در آڑولی شپیتا کسان دا شپیتا زر کسانو مقابلی تلالل. عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ دا انصاری دے انصاری صحابی دے. انصار آگا چاہتا ہوئی چھ مکہ مکرمہ کی رسول اللہ خلق تنگ کو مدینی طیبی تلاڑو اغی ورطا غیق دا محبت کو لا اکڑا محبوب رازا منگ در تا ار وقت پارا تیاریو. آگا انصار عبادہ بن سامت خپلی خیمی تلاڑو زنانو تا بچو تا اہل و عیال تے سلامو کو خاندی تبسم گئی خاندی تبسم گئی. اللہ رب العالمین دی زمانگا استاسی دا سی ایمان نصیب کی. اس منگ خو جنگ میدان خو لری خبر دا منگ تالوی ورزا پی او خپلا واللہ کم قدمون وشماری
کوم طرف باندې به تختو. دیو جن د خبرې نه برکت لاړو. زه ټولو ته وایم وروڼو واورئ، اے داعیانو تبلیغ والا وروڼو تاسې ته م وایم خدای نه ویرېږئ چې کومه خبره کوئ عمل به پې ډومبې ته خپله کې، بیا به یې د هغې نه بعد بل ته وړاندې کې. اے پیر صاحبه بل باندې مالګه د روټۍ نه وړاندې سکي چې دا مستحب عمل دی، نو اے پیر صاحب ته اول په معاملاتو کې د سورې آل عمران د آیتونو احترام وساته، بلین دین کې ګورې د خدای نافرماني ونه کړي. اے زرګونو تسبیح اړوونکي شیخه چې دا زرګونه تسبیح اړې او د ماچوسو د ډبي معامله دې راغله، بې درنه دغه الله هیري، ګورې دا ذکر الله ته قبول نه دی. شیخانو ته م وایم، تبلیغیانو ته م وایم، پیرانو ته م وایم او تش په نامه خپل شان دي مولیانو ته م وایم چې په منبر د رسول الله کومه خبره کوئ خدای ته وګورئ هغه به عمل کې راولئ، او چې عمل کې رانغله مولا ستا خبره م لاړه هباء منصورا دی، او تبلیغ والا ستا خبره م لاړه هباء منصورا دی، او پیر صاحب ستا مراقبې م لاړې هباء منصورا دي. الله نه ویریږئ، خپله بل ته وې زکات ورکه، نو ملا صاحب تم زکات ورکوه، بل ته وې صلې رحمي کوه، خپل هم صلې رحمي کوه، بل ته وې خپلولي قایم برقرار ساته، خپل هم برقرار ساته. عزیزانو دین دا زمونږ مشترک دین دی، ټول ځکه یادوم چې دا ونه وایي چې مولوي صاحب بل چا راته ویلي مولوي صاحب ته کله کله منبر باندې یو اواز لګې نعره لګې چې موږ ټول مسلمانان، نو ټول مسلمانان خو یو چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو بیا زمونږ خبره ولې د قرآن او سنت خلاف ثابت دی؟ معلومه خو نه ثابته کړې، دا خو ته خپله ثابت دی. ته د قرآن او د سنت نه بار وتلی، موږ خو نه یو وتلي الحمدلله. څوک د قرآن او سنت نه وتلي هغه یو سړی ناستو خلق ناستو چې اغلا کړې وه، نو روغ غوندې یو هوښیار سړی استازي په شان دی، هلکه ویلې چې چا په ګیره باندې خستې هغه به غلا کړي، زما غوندې چې کوم غلو هغې زر داسې وکړه چې خیر خیرت دی زما په ګیره وخست نشته دی، او ما نو صاحبه معلوم شولم دا غل دی ونیسئ. نو صاحبه مونږه د چا مخالف نه یو، او چې څوک مخالفت کوي هغوی ته د الله لوی وړاندې کوو چې د خدای لوی وګوره، خدای ته وګوره، لوی ورځې ته وګوره، بغیر د تحقیق نه په چا باندې الزام مه لګوه. زما څه کار دی؟ ما سره بلا کتابونه مې والله چې بله ورځ مې یو پڼ راوړی، الله دې یو ملګری خوشحاله کړي، پېښور کې راته موبایل وکړو 1,000 روپۍ چاندۍ رالېږلې وه، چې کوم کس ورسره و چې چا راوړی و مالې وروره راځه، او کس چې کوم را سره دی اوس ګواه دی دلته 2,500 مې د هغه پیسو د پاسه ولګولې، د 2,500 روپو کتابونه مې راوړل. ما ویل چې قیامت کې دا ونه وایي چې ما د کتابونو دپاره پیسې لېږلې وې بل طرف ته لاړې. ورونو چې په دې منبر زه حق خبره نه کوم، نو ما نه به الله تپوس کوي، ما نه به خامخا الله تپوس کوي، نو زه به حق وینا کوم. چې څوک را سره مخالفت کوي الله دې ورته هدایت نصیب، څوک موافق وي الله دې سره زمونږ د رسول الله مبارک زیارت او ملاقات نصیب کړي. ورونو الله دې زمونږ د خولې نه هغه خبره نه راوباسي چې پلانکې حاجي صاحب به خفه شي، پلانکې حاجي صاحب د خدای نه خفه کوي، خو که د پلانکې حاجي صاحب رب خفه شو الله اکبر بیا به څه کوم؟ نو منبر د حق د وینا ځای دی، حق به ویو، حق به خلقو ته رسو انشاء الله. کو به داسې زمونږ د بیان مقصد دا نه دی چې بار ملکونه پې چاندې وغواړو، چاندو والا دې چاندې ځان سره سنبال کی. زما رب مال پاکستان کې مدرسه جوړ کړه الحمدلله، که زه د دې رب د رضا دپاره په شام کې کېناستلم ماله به شام کې مدرسه راکوي انشاء الله، او که د دې رب د رضا دپاره افریقي ځنګلونو ته لاړم نو هلته به م الله مدرسه راکوي، او که د دې رب د رضا دپاره افغانستان ته لاړم هلته به م الله مدرسه راکوي. زما په دې باندې یقیده نه ده چې دلته یم نو مدرسه به وي، چې دلته نه یم نو نه به انشاء الله، چې چېرته یم منبر به وي انشاء الله، او د حق اواز به وي انشاء الله. نو عزیزانو هغه مسافر وروڼه چې هغوی په دې مسایلو کې شک او شبهه کوي، هغوی ته نن نور قوت ملو شو چې علي رضی الله عنه فرمایي چې د عمر رضی الله عنه باره کې 11 فیصلې داسې دي چې الله رب العالمین د عمر
تایید کړی دی ول چې دا فیصله صحیح ده. نو چې عمر رضی الله فیصله وکړي هغه به ان شاء الله د امت فیصله وي. د یرموک غزا هم پکې روانه ده ان شاء الله، او ضمن کې به د صحابه او فضیلت هم بیانو ان شاء الله، د اهل بیت مبارکو شان هم بیانو، او ان شاء الله العزیز عقیده د اهل سنت والجماعت د خپل علماء دیوبند عقیده هم ان شاء الله بیانو.